سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلو آدمایی که میخواستن وارد بشن دستور داده بودن، هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه. له امریکا سره په جګړه کې د افغانستان له دریځه د ایران هرکلی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغانستان د جګړې پر مهال خپلې خاورې ته د بهرنیو عناصرو د ننوتو د مخنیوي لپاره له ایران سره همکاري کړې ده. په اسلامي امارت کې د سیمه ییز او قومي تعصب او تعویض رد. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر وایي د اسلامي امارت په لیکو کې د قوم سمت او نژاد پر بنسټ تعویض ته ځای نشته. له خطرناکې جګړې سره ماله پر اقتصادي پرمختګ ټینګار. د امریکای ولسمشر وایي پر ایران پوځي برید په پرتله اقتصادي فشارونه پایله ورکوي او نتنیاهو ویلي چې ایران له ویرې پر اسرائیل برید نشي کولی. دا هم پوره خبرونه. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونو د جګړې پر مهال خپل خاورې ته د بهرنیو عناصرو د ننوتو د مخنیوي لپاره له ایران سره همکاري کړې ده. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر د وروستۍ جګړې پر مهال د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي همکاریو ټینګار کړی او په کابل کې د ایران سفارت هم د اقتصادي او ترانزیتي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار لري. د شنونکو په باور ایران هڅه کوي له ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې له امنیتي همکاریو څخه اقتصادي، ترانزیتي او ډیپلوماټیکو برخو ته هم پراخې کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې افغانستان او پاکستان د جګړې پر مهال له ایران سره همکاري کړې وه او په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای پر ځای کولو سربیره د بهرنیو عناصرو مخه یې نیولې وه چې د دوی له خاورې ایران ته ننوځي. د پزشکیان پر وینا افغان او پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې دوی به د دې هیوادونو اشخاصو یا ډلو ته اجازه ورنه کړي چې ایران ته ورشي او په هیواد کې ناامني او بې ثباتي رامنځته کړي. نوموړي د ترکمنستان، روسیه او عراق ترمنځ د ایران سره د ښو همکاریو یادونه وکړه او ویل چې له آذربایجان سره هم خبرې اترې او تعامل دوام لري. ولی همینی که اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدن، قرار بود این نیرو وارد کشور بکنن. خب نشد. یه طرفش ما زدیم، یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلو آدمایی که میخواستن وارد بشن دستور داده بودن، هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه، اونجا بره آشوبی را بندازه. برای اینکه نقشه اینا این بود چرا نیروی انتظامی ما رو اینجوری زدن؟ آخه نیروی انتظامی که تو جنگ نی، بر چی زدن؟ برای اینکه اینا خیال میکردن نیروی انتظامی رو میزنن، بعد دیگه اعتراضات آشوب‌های خیابانی هم شروع میشه، قومیت‌ها هم از اونجا شروع میشن، مملکت هم تیکه تیکه میشه. همه این نقشه برآب شد. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د ایران سفارت د ایران د بهرنیو اقتصادي اړیکو لپاره د همغږۍ دوهمې غونډې د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا غونډه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال وزیر په مشرۍ ترسره شوه. د ایران د سفارت پر وینا په دې غونډه کې د اجرایوي ادارو استازو د ګاونډیو متحده هیوادونو سره د اقتصادي او ترانزیت ډیپلوماسي د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د تهران له نظره د ناامنۍ او بهرنیو عناصرو د ننوتلو په مخنیوي کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمه‌ییزو اړیکو د پراختیا لپاره د اړینو شرایطو یوه برخه ده. له بل خوا د ترانزیت لارو، سوداګریزو اړیکو او اقتصادي ډیپلوماسۍ پیاوړتیا کولی شي د سیمې هیوادونو ترمنځ متقابل انحصار زیات کړي. افغان‌ها و پاکستانی‌ها در این جنگ اقلاً در پهلوی مردم ایران ساده شد و مخالفین ایران را اجازه ندادند که از خاک ایشان علیه ایران سلاح بردارن و یا بمبارد و یا راکت باران بکنه ایران را. بنان من گفته میتونم که در قوانین اصول بین المللی و قوانین همسایه‌داری چنین است که اگر یک همسایه در جنگ خواسته و ناخواسته کشورهای مخالف روبرو می شود، اقلا همسایه نیک دست برادری
دوستی و همکاری را با آن کشور دراز کنند. افغانستان په دې کې ځانګړی ځای لري ځکه چې د ایران سره د پولي سربېره دا کولی شي د ایران د سوداګرۍ او ترانزیت لارو د منځنۍ اسیا او هغه سره په نښلولو کې مهم رول لوبوي. پاکستان د جغرافیایي او اقتصادي لید له پلوه هم په سیمه ییزو معادلو کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. جمهوری ایران پزشکان گفته است که طی عملیاتی که امریکا و اسرائیل علیه ایران انجام دادن از خاک افغانستان و پاکستان گفتن که کسی را جای ندادن که وارد ایران شود و تخریب بکنه. این واجبه یک همسایه است که بالاخره در شرایط بدی که اگر کمک کردن نتونه ولی بدی را هم برشان نکنه. په ټولیزه توګه د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې ښایي چې تهران له خپلو ګاونډیانو سره همکاري یوازې امنیتي مسلو پورې محدوده نه ګڼي او هڅه کوي چې د اړیکې په اقتصادي، ترانزیت او ډیپلوماټیکو برخو کې هم ژورې کړي. یوه داسې لاره چې که دوام پیدا کړي کولی شي سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول اغېزمن کړي. په دې اړه د بحث په موخه د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ را سره مېلمه دی. اندړ صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ایران ولې د افغانستان له دریځ هرکلی کوي خو پاکستان بیا د کابل د ورته دریځونو په وړاندې ستونزې جوړوي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه ښاغلی فیض صاحب تاسو ته او خپلو ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. د ښاغلي پزشکان خبري کنفرانس معمولي ده. هغوی خپل سیاست کوي. دوی حتی د پاکستان نوم ډېر په جګه سوی واخیسته چې له ټولو امکاناتو سره یې هڅې کړي دي او زموږ د حکومت یې هسې په عادي جمله کې یاد کړ ځکه چې دوی خپل سیاستونه بیایي. په دې هېوادو کې ډېرې ستونزې دي او ډېر مسایل دي چې هغه ډېر په نرمښت سره مخکې بیایي. کنه پاکستان د دوی په ضد باندې ډېرې کړنې کړي د ایران په ضد. د امریکا په اشاره سعودي عربستان ته خپل سرتي لګري همداسې دفاعي سیستمونه لګري جیټ طیارې لګري خپل ماهرین لګري دي تر څو کچېرې ایران په حمله کوي ورسره وجنګېږي. دا په دې معنی چې په دغه هېوادو کې خپل منافع په نظر کې نیول کېږي د راتلونکي شرایط په نظر کې نیسي. نو ځکه دوی د پاکستان هم مننه وکړه کنه باید د پاکستان هغه دوه مخه سیاست باید افشا کړی وای چې له ایران سره په مخ به دا دوی خپل ستونزه ده. شخصا ماته دی هغه افغان په توګه چې په دې 15 لسیزو کې د پاکستان او ایران او د ځینې نورو هېوادو د ګاونډیانو کړنې مداخلې په خپل هېواد کې په سترګو لیدلې دي. ماته دوی دواړه د یو آس وګونه دي او هغومره چې پاکستان مداخله کوي او هغومره ایران هم مداخله کړې ده. زما په فرهنګ باندې کلتور باندې همداسې زموږ د هېواد دننه د ملتونو د ورونو ملتونو منځ کې تعصب خپور کړی حتی دیني تعصب یې خپور کړی مذهبي ستونزې پرې کړي دي شیعه سني خبرې یې پورته کړي دي. نو ویلی سم چې ایران په دې اساس وخت کې باید هغه خط وړاندې کړی وای. راځم دا چې ولې پاکستان بیا همیشه سر ټکوي دروغ وایي تهمتونه کوي هغه هم همداسې سیاست کوي. هغوی هم کوشش کوي چې نړیوال دوی ته خوا بده کړي ګاونډیان په دوی باندې ودرېږي. د افغانستان دغه راغلی امنیت همدغه بیا رغونې او دا چې جګړه نسته یرغلګر نسته په پاکستان باندې شدي چې سوي دي د دوی عمل ته د اقتصادي وضعیت خرابه ده. تاسو پوهېږئ چې کله د په هېواد کې اقتصادي وضعیت خرابه شي هلته امنیتي ستونزې جنایي جرمونه همداسې اختطافونه را پیدا شوي دي د دوی امنیتي وضعیت خرابه ده. نو ځکه نالش کوي کوششونه کوي له ډېرو هېوادو سره ګډې پروژې غواړي پلي کړي چې تر څو بیا کمیشن واخلي او افغانستان کې جګړه راولي او دلته دوی بیا چکچک کوي مزي کوي خپل هېواد جوړوي پیسې به لاسته راوړي افغانستان به ورانوي. د دوی دا غوښتنه ده. خو زه باور لرم چې افغانان اوس راویښ دي او د افغانستان اسلامي امارت هم د ټولو ګاونډیو په هغه موخو چې دوی د افغانستان لپاره لري ښه تجربه لري او ښه ورباندې پوه شوي دي. بله اندر صاحب لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړله که هغه ایران ده او که هغه پاکستان ده
د افغانستان په وړاندې دوه سیاست غوړه کړی لکه څنګه تاسو ویلي ایران د پاکستان په وړاندې هم دوه سیاست مخکې وړي ځکه پاکستان د سعودي عربستان سره او ترکیه سره دفاعي تړون امضا ک یعنی په ښکاره دا ثابت شو چې پاکستان د ایران پر ضد درېږي اما بیا وګورئ لکه تاسو څنګه ویلي ایران د پاکستان په وړاندې نرم سیاست کوي آیا دغه تر شا کوم نور سناریو روان دي کاملا ډېرې سناریو دي چې دوی د افغانستان دوستان نشي کېدلی دوی د افغانستان جګړې غواړي په افغانستان کې د افغانستان لپاره بیا ځینې جاسوس چاپلوس افغانان چې هم له ایران سره پټ کار کوي هم له پاکستان سره غواړي افغانستان ته په مختلفو نومو راولېږي او افغانستان کې ور بل سي او په دې کې ډېر ګاونډیان ګټه پورته کوي البته لنډمهال وخت لپاره اوږدمهال وخت لپاره دوی ګټه نشي کوي همدا اوس د افغانستان وضعیت د ټولو ګاونډیو بیا د سیمې د نړۍ په ګټه ده نو اوس موږ د لوی هغه توریستیک ګروپ چې داعش د مخې افغانان نیول کني په دې سیمه کې وخت شوی دا افغانان چې قرباني ورکړي چې د توریستي ډلو مخه نیسي کني پاکستان ماشینو دی کې پیسې له امریکا او له سعودي عربستان راځي همداسې ایران هم څو ځلې داعش ته لار ورکړي چې افغانستان ته راسي زه ایران یم کله کله د زموږ میډیاګانې په دې دوه میاشتو کې چې د ایران او د امریکا جګړه او ستونزې راپېښ شوي دي کلک د ایران له هر څه دفاع کوي داسې فکر کوم زه کله کله چې دا زموږ تلویزیونونه د ایران دي نه د افغانستان د اسلامي امارت د تاسو کلتور له وزارت نه زموږ ایله دا ده چې د هر څه رسنۍ باید د سانسور لاندې کړي او هغه خبرونه چې زموږ ملي منافع سره په ټکر کې دي هغه باید خپرې نه سي او ګزارشونه داسې دومره دفاع څه په درد چې بیا ایران موږ سره دوه مخی سیاست کوي او موږ دا په دغه هیوادو کې ښاغلی فیضي صاحب په نړۍ کې په ټولو په امریکا او روسیا او چین په دې غربي اروپایي هیوادو کې په عربي هیوادو کې دا خبره نشته چې دا غیرت او دا قهرماني ده دا وچ سیاست او دا قهرماني دا غیرت یوازې موږ افغانانو کلکړی ده او زه الحمدلله شکر به باسم دوی ته هر لحظه خپل سیاست بدلوي خپل خبر باندې نه درېږي خپل تړونونه نه درېږي دا نړیوال او دا زموږ ګاونډیانو تر ځای کړي دا دې ته هېڅ شرم نه ده د دوه مخې سیاست فقط غواړي چې څنګه د خپل هیواد چارې کې په مخ بوځي او پیسې لاسته راوړي دوی دومره بې شرمه دي دا مسلو ته هېڅ دي ته فکر کوي چې ایران په دې نه پوهېږي ایران چې له امریکا سره جګړه کوي د لوی زبرځواک سره استخبارات همدومره مخکې دي چې حتی په امریکا کې ډېر لوړ پوړي چارواکي ډارېږي چې ترور نشي او د پاکستان په دې دوه سیاست د پاکستان په دې تور مخ باندې آیا دوی نه پوهېږي چې ښاغلي پزشکان په ډېره جګه سوی د پاکستان نوم واخیستی دوی ښه پوهېږي دوی سیاست کوي دوی غواړي چې خپلې راتلونکي اړیکې ورسره خرابې نه کړي کوشش کوي چې لا هم دوی په دې کې دي چې څنګه پاکستان خپل ځان ته جذب کړي اما پاکستان هغه شیطان هیواد هغه پروژې حکومت هغه غلام ګوډاګی دی چې د امریکا او د انګریز د سعودي عربستان له امر نه هېڅکله سرکشي نشي کولی ایران باید په دې پوه سي چې د دوی لپاره افغانان په واقعي توګه که څه هم دوی له موږ سره ډېرې نازواني کړي ډېرې دښمني کړي دي اوس هم په چل کې روان دي خو بیا هم موږ له دوی سره ودرېدلو په ډېره جګه غاړه د یو ګاونډي په توګه د هم ژبې د هم دینه موږ سره ولاړ خو دوی باید په دې پوه سي چې افغانان داسې نشي کولی چې تل به د دوی په دوه مخې سیاست باندې غولېږي نه موږ غواړو چې ټول سره هغه مشترکات چې لرو هغه ښه وساتو په شرط دی چې دوی ملنډې ونه وي او تل داسې فکر ونه کړي چې افغانستان به دوی لپاره یوه اله د لاسي او استعمالوي به بله اندر صاحب که څه هم د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره سیاست یې دا ده چې متقابل احترام آیا څه فکر کوئ چې اوس د پاکستان سره موږ ټولې لارې هم تړلې دي او ستونزې ورسره لرو یعنې ایران ښه بدیل نه ګڼل کېږي زه هېڅکله دې خبرې سره موافق نه یم چې یوازې یوه خوا ونیسو یا لکه په لوړه کچه چې شرقي بلاک سره روسیې او چین سره اړیکې ښې او د امریکا څخه خرابې لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې مونږ یو غیر منسلک بې طرفه هېواد پاتې شوي د ټولو ګاونډیو سره باید متوازن سیاست بوزو او د نړیوالو زبرځواکونو سره باید متوازن سیاست په مخ بوزو دا زموږ د
خلکو د ملي منافعو د ځمکنۍ بشپړتیا په ګټه ده. ځکه زموږ په هېواد کې 50 کاله جګړه وه. موږ د اروپایي هېوادو، د امریکا، د روسیې، د چین، د ګاونډیو، د عربي هغه هېوادونه چې واقعا زړه زموږ په خلکو سوځېږي، د دوی مرستو ته اړتیا لرو. دا همدغه زبرځواکونو، همدې ګاونډیانو زموږ هېواد لوټې لوټې کړی ده. په میلیونونه انسانان یې دلته وژلي دي. دا اوس هم پاکستان اډې ورکړي دي، د امریکا په یرغل کې هم اډې ورکړي، ایران په خلیج فارس کې اډې کښتۍ ورکړي، د ځانګړې کښتۍ چې طیارې انتقالوي، جیټ الوتکې رالتلې، هغه یې ورکړي. دا روسیه ورسره شریکه وه، چین ورسره موافقت امضا کړ. ځکه په هغه وخت کې بوش ویل چې هغه څوک چې له موږ سره دي زموږ دوستان دي، چې له موږ سره نه دي هغه تورستان دي، موږ د هغو مقابل کې هم جنګېږو. دغه هېوادونه په هغه وخت کې تر روسیې پورې ډېر ضعیف وو، ډېر زر د بوش دغه نارې ته سر ټیټ کړه او ورسره یو ځای شول. زموږ په هېواد یې بې له کوم اصولو نه یرغل وکړ. په داسې حال کې چې بیا هغه کسب چې بن لادن و، هغه پسې چې ګرځي، هغه هم د پاکستان په نظامي اډو کې په اټا آباد کې پیدا شو. دا هغه خلک دي، د هغه دومخې سیاستونه کوي چې اصلا په رڼا ورځ دوی ټوله نړۍ ورباندې پوهېږي. خو دوی ډېر ګډ مشترکات هم لري. د همدې لپاره وایم چې موږ د پاکستان سره هم ډېر ګډ مشترکات لرو. هلته زموږ 50 میلیونه افغانان چې په جبري توګه انګریزي استعمار موږ نه بېل کړي دي، هلته ژوند کوي، او 3 میلیونه نږدې زموږ کډوال دي. همداسې موږ غواړو چې نور هېوادو ته هم د پاکستان لار ولرو، تجارت ولرو، صادرات ولرو، واردات ولرو. دا ډېره ښه خبره ده. خو پاکستان باید یو قوي تضمین ورکړي. پاکستان باید پخواني خوبونه نور نه ګوري. افغانستان کې جګړې نشته. افغانستان د اصیلو افغانانو په لاس کې ده. هېڅکله به داسې چاته اجازه ونه کړي چې بیا به دلته دوی په خوښه وزیر، رئیس، قمندان د امنیه، قمندان د پل اردو، وزیر دفاع به تعینېږي. دا خوبونه نور نه ویني. پاکستان د خپلې چارې سمې کړي، له خپلو خلکو سره یا مذاکرات وکړي، او یا د خلکو نه زموږ هیله ده چې یو قوي انقلاب وکړي مسلحانه، چې تر هغو په دې حکومت کې بدلون راولي، او داسې حکومت راشي چې نه د پاکستان 200 میلیونو خلکو ته ستونزې جوړې کړي او نه هم ګاونډیو ته. دا به ډېره ښه بدیل لري. لازم ایران که څومره موږ اړتیا ورته لرو، دوی هم اړتیا لري. اوس په دې وخت کې د ایران باندې تحریمونه دي، همدا د افغانستان لاره ده. ورته افغانستان ته نړیوال او ګاونډیان په هغه سترګه نه ګوري چې 50 کاله د جګړې وه. افغانستان هغه جیوپولیټیک، جیو اکونومیک او د ترانزیتي ښکلی موقعیت ده چې دغه ټول هېوادونه موږ ته احتیاج دي. زموږ امنیت ته خنډونه نه پکې، موږ ته په بېلابېلو نومونه خپل افغانان نه راجګوي، بلکې پرېږدي چې دا امنیت نور قوي سي، دلته سوله ثبات راشي، یو قوي حکومت وي. تاسو وګورئ چې بیا د پروژې لکه ټاپي، لکه نور د شانګهای سازمان ټول پلانونه به څومره ښه عملي سي. او د پاکستان د تورمخې پنجابیانو ته موږ وایو چې تاسو اقتصاد یوازې د افغانستان لارې چې مرکزي اسیا ته ترانزیتي لارې قوي کېدای شي، دا ستاسو مواد چې نور اروپایي هېوادو ته ځي، د همدغې لارې ځي. تاسو باید په خپلو کړنو کې جدي بدلون راولئ، که نه حال به هم له دې بدتره وي. انفجارونه به وي، جنګونه به وي، لوږې به وي، چغې به وي، نارې به وي، لکه دا اوس چې په تاسو کې دي. مننه. د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ په خپرونه کې مو له ګډونه نړۍ مننه. د یک تلویزیون قدرمند او معزز لیدونکو، زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.